نو د خپل اولاد داسې تربیت کول چې هغه د خپل نبی په هر حکم باندې ځان قربانولو ته تیار وي. نو دې نه یو دا معلومېدلی مونږ ته چې حسب نسب ډیګري حسن و جمال دا لومبې پرایورټي نه ده، دا رستو پرایورټي ده. لومبې څه دی؟ تقوا او للهیت. لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن چې موږ کومه واقعه بیانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق مبارکه هغه دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل صحابه او د حالات نظام مکمل خبر ساتو او د هغې د ضرورتو برابرولو کوشش به کولو. نو دې باره کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې یو صحابي و چې د هغه نوم جلیبیب رضی الله تعالی عنہ وو. جلیبیب رضی الله عنه ډیر زیات مالدار، نه د حسن لحاظ سره ډیر زیات ښایسته او نه د ډیر غټ خاندان سره تعلق ساته او نه څه غټه عہده ورسره وه. خو یو خوبي پکې وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ډیره زیاته بېکچه مینه کوله او نبی علیه الصلاۃ والسلام به هغوی سره هم ډیره زیاته مینه کوله. یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام جلیبیب ته ګوري او مسکی شو او وی فرمایل یا جلیبیب الا تتزوج، ای جلیبیبه تو واده ولې نه کوې؟ جلیبیب ورته وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره نه مال دولت شته، نو ماله به څوک داسې لور راکړي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام د محبت او د شفقت نظار شم، بیا ورته هغې دغه الفاظ باندې وفرمایل یا جلیبیب الا تتزوج، ای جلیبیبه ته واده ولې نه کوې؟ جلیبیب بیا وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره نه مال دولت شته، نه حسن و جمال لحاظ سره ډېر زیات ښایسته یم او نه د غټ خاندان سره مې تعلق شته دی، ماله به څوک لور راکړي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام نظار او قربان شم هغې ورته بیا وفرمایل یا جلیبیب الا تتزوج، ای جلیبیبه ته واده ولې نه کوې؟ جلیبیب ورته بیا همغه شانتې جواب ورکړ. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ته خفه کېږه مه، زه به ستا واده کوم. او نبی علیه الصلاۃ والسلام هغوی له تسلي ورکړله چې د الله په نظر کې او د الله په نیز باندې ستا ډېر زیات عزت دی او دا تسلي یې ورکړله. او څو ورځې پس نبی علیه الصلاۃ والسلام جلیبیب ته وفرمایل جلیبیبه پلانی انصاري صحابي کره لاړ شه او زما سلام ورته عرض کا او د سلام نه پس ورته ووایه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو د خپل لور نکاح ما یعنې جلیبیب سره وکړئ. جلیبیب ډېر زیات خوشحاله شو او په منډه منډه لاړه. صحابي انصاري صحابي ته دروازه وټکوله. د کور مالک چې کله روزي هغه ته تپوس کوي چې په کوم مقصد سره راغلی دی. جلیبیب رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې نبی د خدای تاسو باندې سلام عرض کوي. ډېر زیات خوشحاله شو او ورته وفرمایل چې د سلام نه پس نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې تاسو د خپل لور نکاح ما یعنې جلیبیب سره وکړئ. هغه صحابي ورته فرمایي چې زه کور کې مشوره کوم تاسو ته وایم، کور ته دننه کېږي ښځه او خاوند لګیا دي په خپلو کې مشوره کوي چې په دې کې هغه لور یې د پردې شاته دغه خبرې اترې اوري چې د لور باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې فرمایلی دي. نو هغه لور ورته څه فرمایي؟ نو هغه لور دا خبرې اوري او لور ورته فرمایي زار د داسې لور نشه چې د هغې سوچ او فکر داسې وي، دا د صحبت او دا د تربیت اثر وي. لور ورته څه فرمایي؟ اتریدون ان تردوا علی رسول الله امره، آیا تاسو په دې باره کې سوچ کوئ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم حکم کړی دی د هغې باره کې سوچ او بچار کوئ؟ نو هغه لور ورته فرمایي ادفعوني الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما پرېږدئ او ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حواله کړئ.
فانه لن يضيعني او ان شاء الله تعالی هغه به ما ضایع کوي نه. ولې چې هغې ته دا خبره معلومه وه چې نبي علیه الصلاة والسلام کومه هم فیصله کوي هغې کې به زما خیر وي. مور او پلار چې کله دا خبره د لور واورېدله نو ډېر زیات خوشحاله شو او د لور په هغه سوچ او فکر باندې او په دې هوښیارتیا باندې ډېر زیات زړه مطمئن شو. کو تاسو سوچ کړی وي مونږه مور پلار اکثر فیصله د دې وجې نه نشو کولی چې اسنه بچیم یا بچی زمونږ خفه شي او داسې بچی چې آپ خپله ووایي چې ادفعوني الى رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کوم دینو ما نبی علیه السلام ته حواله کې فانه لن يضيعني فانه لن يضيعني ان شاء الله هغه به ما نه ضایع کوي. نو داسې مور پلار به خوشحالیږي نه خامخا به خوشحالیږي. بیا دغه پلار راځي او د نبی علیه الصلاة والسلام په مجلس کې حاضریږي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې تاسو حکم مونږ ته راورسېده هغه زمونږ په سر او سترګو باندې قبول او منظور دی. ما ته هم زما کور والا ته هم او زما لور ته هم منظور دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام د ډېرې خوشحالۍ نه هغې جینې دا خبرې چې را رسېدلې وي هغې ته یو تحفه ورکوي او هغه تحفه د څه ورکوي د دعا تحفه ورکوي. د دې نه دا مراد شو چې کله کله د دعا تحفه هم ورکول پکار دي. هغه جینې ته یې دعا وکړله او وی فرمایل اللهم صب الخیر علیهما صبا، یا الله په دې دواړو باندې د خیر او برکت دروازې کولاو کا. ولا تجعل عیشهما کدا، او د دوی په زندګۍ کې او د دوی په ژوند کې هیڅ کله مشقت او تکلیف را مولا. مورخین فرمایي چې د واده نه وروستو د دغې جینۍ په ژوند کې الله رب العزت دونه برکت واچولو چې فرمایي چې په مدینه منوره کې د انصاري په صحابیاتو کې به د ټول نه زیاته خرج کوونکې عمدغه زنانه وه. نو مورخین فرمایي فکانت من اکثر الانصار نفقه ومالا، چې په انصاري صحابیاتو کې د ټول نه زیات خرج کوونکې بیا عمدغه زنانه وه. الله پاک د نبی علیه الصلاة والسلام د دعا په برکت سره په جلیبیب رضی الله تعالی عنه او د هغه په کور والا باندې دون رحم وکړو چې بیا به په کور کې ډیر خیر او برکت او دغه زنانه په انصاري صحابیاتو کې زیاته خرج کوونکې وه. زما خویندو میندو او زما کشرانو مشرانو او ظلمو او ګلالو لږ کو مونږ سوچ وکړو چې د دې واقعې نه مونږ ته کومې خبرې مخې ته راځي. یو خدا خبره چې کله هم مونږ رشته کوو نو هغې کې مال دولت حسب نسب او ډیګرې او عهدې ته بالکل نه دي کتل پکار. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي لیږي، داسې صحابي لیږي چې نه ورسره مال شته، نه دولت شته، نه ډیګري شته، نه حسب شته، نه نسب شته، اس نشته، حسن کې هم ډېر زیات نه دی، خو هغه یو داسې کس لیږي چې هغه انصاري صحابي دي او ډېرې رشتې هغوی رد کړې وي او دا صحابي وله لیږي. نو دې نه یو دا معلومېدلي مونږ ته چې حسب نسب ډیګري حسن و جمال دا لومبې پرایرټي نه ده، دا وروستو پرایرټي ده. لومبې څه دی؟ تقوا او للهیت. او هغه نبی علیه الصلاة والسلام د احادیثو نه مونږ ته ثابته شوله چې په جلیبیب کې یو دا خصوصیت و چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام سره ډېره بې کچې مینه کوله او نبی علیه الصلاة والسلام هغه سره مینه کوله. تاسو د الفاظو د جملو ته وګورئ. یا جلیبیب الا تتزوج، یا جلیبیب الا تتزوج، یا جلیبیب الا تتزوج. لکه چې یو پلار چې بچی ته څونه په مینه خبره کولی شي هغه شانتې په مینه باندې زمونږ خوږ نبي خپل یو صحابي سره داسې خبرې کوي. دویم دا خبره ثابتېږي چې هر قائد او هر لیډر له پکار دی چې خپل یو کارکون سره داسې په مینه خبرې کوي او داسې په عزت او احترام سره خبرې کوي
او داسې تسلي ورکوي څنګه چې زما خوږ نبي صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي له ورکوي. درېیمه خبره مونږ ته دا د دې واقعې نه سبق راځي چې لور چې اپا کور کې خبره اوري چې سوال جواب چا را لېږلی دی نبي علیه الصلاة والسلام حکم دی، نو آیا تاسو په دې کې سوچ او فکر کیے ما نبی علیه السلام ته حواله کې او نبی علیه السلام به ما نه ضایع کوي. نو د خپل اولاد داسې تربیت کول چې هغه د خپل نبی په هر حکم باندې ځان قربانولو ته تیار وي او د ځان چې کوم دینو حواله کولو ته تیار وي، نو دا د تربیت وجه ده. نو یو سبق مونږ ته دا حاصلېږي چې زمونږ د خپل اولاد داسې تربیت وکړو چې هغه زمونږ د نبي علیه الصلاة والسلام سره مینه او محبت پیدا کړي. او آخري خبره دا سبق مونږ ته حاصلېږي چې نبي علیه الصلاة والسلام بیا تحفه ورکوي او تحفه مختلف شکلونو کې ورکوي. په دې ځای کې تحفه څه ورکړې ده؟ دعا تحفه ورکړې ده. او هغې جینۍ ته او هغې صحابي یعنې جلیبیب رضی الله عنه ته دعا کوي او هغه دعا څومره ښایسته الفاظو سره کوي، اللهم صب الخیر علیهما صبا. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته دعا تحفه ورکوي. څلورمه خبره، څلورم سبق مونږ ته د دې واقعې نه دا ثابتېږي چې نبی علیه الصلاة والسلام بیا هغوی ته د دعا تحفه ورکوي او د هغې دعا په برکت سره د هغه دواړو زندگی بیا د هغې دواړو زندگی یو فراخه زندگی جوړه شي. او فرمایي چې مورخین لیکي چې بیا هغه صحابي زنانه چې کومه ده په انصاري صحابه او زنانو کې چې کوم دی ټول نه زیاته خرج کوونکي وي. نو د دې نه مونږ دا ثابتېږي چې مونږ له پکار دي چې دعاګانو هم اهتمام کوو، یو بل ته هم دعاګانې کوو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا کوي چې خدای پاک مونږ ته د نبی علیه الصلاة والسلام مینه او محبت را نصیب کړي، کامله اتباع را نصیب کړي او مونږ له خدای پاک دا صلاحیت را نصیب کړي چې مونږ د خپل اولاد داسې تربیت وکړو چې هغې د نبي علیه الصلاة والسلام په هر یو قول او فعل باندې د زړه د عمل کولو لپاره تیار وي. او خدای پاک دې زمونږ د ټولو مینه او محبت د خپل خوږ نبی سره پیدا کړي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.